ننګرهار کې د عدم تشدد د فلسفي سرلاري خان عبدالغفار خان دېرشم تلین د یو شمېر فرهنګیانو د باچا خان د لارویانو له لورې ونمانځل شو. ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالانو خان عبدالغفار خان د پښتون قام هغه مبارز اتل یاد کړ چې د پښتنو لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي. دوی ویل باچا خان هغه څوک و چې د خپل عمر په اوږدو کې په لر او بر کې پښتنو لپاره د حق غوښتنه کوله. دوی ویل د باچا خان فکر ته به کار کوي تر څو په ټولو ځوانانو کې د باچا خان فکر عام او د دې لارې لارویانو ته پکار ده چې د باچا خان لاره تعقیب کړي. که په دې خوا پښتونخوا کې هم ځوانان د دغه فکر لاروي واوسي، زه فکر کوم چې هغه افراطیت چې پښتانه یې ځپلي دي د پښتنو د بیا راژوندي کېدو دپاره به یوه ښه لاره وي. موږ د باچا خان د روح ته، د باچا خان مبارزې ته، د باچا خان بابا فکر ته عقیدتمند یو، خو په دې حالت کې موږ افغان ملت ته دا پکار ده چې خپله بیداره اوسي، ویښ اوسي. د باچا خان یوه دا برخه دې راواخلي چې په علمي لحاظ باندې ځانونه سمبال کړي، ښوونځي پوهنتونونه زده کړي، لوړې زده کړي، او په خپل منځ کې ناروا دودونو او رواجونو دا له منځه وړل. دا شمېر ښځینه وایي د باچا خان د فکر لارویان شته او په کار ده چې کار ورته وشي. دوی په خپلو خبرو کې د کرښې پورې غاړه پښتنو ته اشاره وکړه چې هلته د نارینه‌وو ترڅنګ ښځینه هم راوتلې او د خپلو حقونو غوښتنه کوي. دوی په کار ده چې ښځینه هم د نارینه‌وو ترڅنګ د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. دلته ډېرې خویندې شته دی چې غواړي مبارزه وکړي. که چېرته د پاچاهان فکر تعقیب شي نو زه په دې باندې باور یم چې انشاءالله یوازې ننګرهار نه بلکې نور پښتني سیمې چې دي په هغې کې به ډېر زیات پرمختګ وشي د نجونو د تعلیم په برخه کې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د باچا خان فکر ته کار کوي. د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند وایي دا چې د باچا خان وصیت و چې په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شي نو د هغه پر مزار کارونه په چټکۍ روان دي او په نږدې وخت کې به بشپړ شي. باچا خان مقبره لکه څنګه ستاسو جریان کې هستئ دا اوس مهال هم همدا لحظه هم پرې کار روان دی. 80% څخه زیات کار د باچا خان د مقبرې ترسره شوی دی او هیله ده چې په راتلونکي 4 یا 5 میاشتو کې دغه پاتې کارونه هم تکمیل شي. په دې باندې ډېر زیات کار وشولو. البته د دې رغول هم یو خیال و، یو خوب و. اوس حد اقل عملا کار پرې روان دی او ډېر زر به سره کار شروع شي. خان عبدالغفار خان په 1890 کال کې د کوزي پښتونخوا په پېښور اتمانځل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وي او په کال 1988 کې په پېښور کې مړ او د وصیت سره سمې مړی په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو.